مسلمانانو ورونو دی کې هیڅ شک نشتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین دنیا ته په داسې انداز را لېږلی و چې کم کمالات الله تعالی د خپلو بندگانو ته ورکړي او هغه کمالات چې د شان د بشر سره ښایي هغه عامه ده که ظاهري کمالاتو او که باطني او معنوي کمالاتو رب العالمین زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر ته په داسې انداز ورکړي وه چې هم دی مبارک په دې ظاهري کمالاتو باندې مکمل ګرځولی و او په دغه کچه باندې دغه کمالات ظاهري دا په بل چا کې نه موجود او هم دی مبارک په باطني او معنوي کمالاتو مکمل ګرځولی و په داسې انداز چې په دغه کچه باندې دا باطني او معنوي کمالات دا په بل چا کې نه موجود. خلاصه د دوانو خبرو مې دا ده چې زما او ستا خوږ پیغمبر ته رب العالمین باطني او معنوي کمالات هم عطا کړي وه په اتم او اکملې طریقې باندې او رب العالمین باطني او معنوي کمالات ورته هم عطا کړي وه په اتم او اکملې طریقې باندې او نمونې هغه وي چې زما نه وړاندې زمونږ او ستاسو درنو مشایخو مونږ او تاسو ته عرض کړې لکه مولوي صاحب ادم خان شاکر وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال د اخلاقو کمال د افعالو کمال د اقوالو او کمال د خلق څه شی وه مونږ او تاسو ته قیمت بها خبرې وکړې رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دپاره د هغه مبارک سره د محبت سبب او ذریعه وګرځئ. خو زه راځم د بل اړخ ته دوستانو دغه بهترین پیغمبر چې رب العالمین دنیا ته راولېږه د مبارک ته رب العالمین علوم ورکړي وه او دغه علوم چې دی تېنه برخمن ګرځولی و علما زمونږ لیکي په غټه کچه باندې دا په دوه قسمه وه. یو هغه علوم وه چې د هغې تعلق د ظاهر د شریعت سره و او یو هغه علوم وه چې د هغې تعلق د باطن د شریعت سره وه. کوم علوم چې تعلق د ظاهر د شریعت سره وه هم دی مبارک پکې مکمل عالم وه او مکمل شارح وه په داسې انداز کې چې د مبارک په کچه باندې نه وړاندې څوک عالم انسان تیر وه او نه به د قیامت تر ورځې پورې داسې یو څوک راشي چې هغه د اعلم یو د مبارک نه دی ډېر پوهه وي. د ظاهري د شریعت نه هم د مبارک په اتمې طریقې آګاه و او د دغې ظاهر د شریعت دپاره چې کوم باطن و لکه چې لکل آیت ظهر و بطن نو د هغې باطن د شریعت نه هم د مبارک په دومره اتمې طریقې باندې آګاه و چې نه مخکې په دغې انداز باندې څوک تیر و او نه به د قیامت د ورځې پورې داسې څوک راشي چې رب العالمین دغه انسان ته دا باطني علوم په هغه کچه باندې ورکړي چې په کومه کچه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي وه. دوستانو د ظاهر د شریعت عالم هم زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبرو د باطن د شریعت عالم هم زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر وه. دا اتفاقی خبره ده په مابین د ټولو مؤمنانو کې چې ډېر اعلم په مخلوقاتو کې او ډېر اعلم په انسانانو کې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم وه. اوس دا چې دی مبارک لاړ نو دا علم د ظاهر د شریعت او علم د باطن د شریعت
د مبارک د ځان سره ویوړه او کنا دا علم د شریعت د ظاهر او د شریعت د باطن دا د مبارک نه پاتې شو. نو یاد ولرئ دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه سترګې پټې کړلې قرآن کریم کې موږ او تاسو ته یو څو مهم عقاید ذکر دي. یو د رب العالمین په باب عقیده ده او مختلف اړخونه لري. اساسي اړخ د رب العالمین د یووالي او د توحید عقیده ده. د عقیدې د توحید نه بعد په دویمه مرتبه کې بنیادی او اساسي عقیده چې زمونږ او ستاسو شریعت په مشتمل دی هغه عقیده د رسالت ده. د هغې دپاره مختلف اړخونه دي یعنی لکه څنګه چې موږ او تاسو د رب العالمین په یووالي ایمان لرو بیا همدقسې د الله تعالی په رسولانو ایمان لرو او په خپل پیغمبر ایمان لرو او په دې عقیده باندې یو چې زمونږ پیغمبر خاتم النبیین دی د مبارک نه وروستو نور انبیاء کرام نه راځي چې هر کله زما او ستا خوږ پیغمبر خاتم النبیین دی وروستنی پیغمبر دی دې ته عقیده د رسالت ویلی کېږي. د دې عقیدې د رسالت ترڅنګ یو درېمه اساسي او بنیادي عقیده چې موږ او تاسو لرو هغې ته عقیده د وراثت وایي. عقیده د وراثت دې ته ویلی کېږي چې مؤمن مسلمان به په دې عقیده وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه دا کم کمالات چې رب العالمین د مبارک ته ورکړي وه دی ټول د ځان سره نه دي وړي بلکې د هغه مبارک د سینې نه دغه کمالات د هغه مبارک صحابه کرامو اخیستي وه د صحابه کرامو نه بعد تابعینو اخیستي وه تابعینو نه بعد تبع تابعینو اخیستي وه همدغسې سلسله به د قیامت د ورځې پورې جاري وي چې کم کمالات رب العالمین د مبارک ته عطا کړي وه هغه کمالات رب العالمین د سینې مبارکې نه د وارثانو ته تقسیم کړي دي او دا کمالات د مبارک ټول د ځان سره نه دي وړي. دې ته اساسي عقیده د وراثت ویلی کېږي. لکه څنګه چې عقیده د توحید د لوازمو نه ده څنګه چې عقیده د رسالت د لوازمو نه ده همدقسې عقیده د وراثت د لوازمو نه ده. په دې عقیده باندې به چې دا سلسله د وراثت دا به د قیامت د ورځې پورې جاري وي او چې تر څو پورې په مخ د مځکه باندې یو حقیقي مؤمن مسلمان موجود وي تر هغه وخته پورې رب العالمین قیامت نه برپا کوي. او چې کله دا سلسله لاړه هغه حقیقت د ایمان د منځه لاړ بس سلسله د قیامت به راشي او قیامت به برپا شي. دې ته عقیده د وراثت وایي. وجه د هغې څه شی ده؟ د عقیده د وراثت موږ د کوم ځای نه را معلومو قرآني نصوص ډېر زیات ور باندې دي خو صراحتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته په هغې تصریح کړې ده حدیث د بخاري دی او نورو عمده محدثینو هم راخستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العلماء ورثة الانبیاء. علما دا د انبیاء کرامو وارثان دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت دا د دې امت علماء ته پاتې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کمالات په طریقې د وراثت سره دا د دې امت کاملین علماء ته پاتې دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علما دا د انبیاء کرامو وارثان دي. د انبیاء کرامو میراث کې څه شی پریښي وه؟ تصریح کوي ور باندې نبی علیه السلام چې انبیاء کرامو په میراث کې دینار او درهم نه دي پریښي ولکن دی انبیاء کرامو په میراث کې علم پریښی دی چې هر کله انبیاء کرامو په میراث کې علم پریښی علما راغلل دا علم راواخسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په میراث کې علم پریښوده. دا انساني معاشه دا موږ او تاسو عام د دې میراث په باب باندې چې کله تفصیل او وضاحت کوو تاسو فکر وکړئ دوستانو. پلار وفات شي زامن ته پاتې شو زامنو ته لورګانو ته وغیره دي ته خلک وارثان وایي. اوس دا وارث ورته ولې وایي؟ وارث ورته په دې بنیاد ویلی کېږي چې دته د پلار میراث پاتې دی او د پلار میراث څه شی ده؟ د پلار میراث هغه طریقه ده چې کومه د پریښې ده یا یې کور پریښی یا یې پیسې پریښي
یا چې د باغ پرې ایښی بس یو شی ترې پاتې دي نو دا کم شی چې د پلار سره وه هغه د دنیا نه سترګې پټې کړې زوی ته پاتې شه زوی ته په دغه اعتبار وارث ویلی کېږي چې هغه د پلار نه پاتې مال او پاتې برخه دا ده ته پاتې ده لکه څنګه چې مخکې پکې پلار تصرف کوو دغسې پکې زوی تصرف کوي نو انبیاء کرام چې د دنیا نه لاړه او خاص کر زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر او بیا مبارک وفرمیل چې علما دا د انبیاء کرامو وارثان دي نو په دې اعتبار باندې عالم به هغه څوک وي چې کم څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې و د به هغه شی راخستی وي ځکه په دې اعتبار د وارث وی او پاتې د نبی علیه السلام نه 2 شیانو یو ظاهر د شریعت دی پاتې و یو باطن د شریعت ته پاتې وه لہذا وارث به هغه عالم ته ویلی کېږي چې هم برخه د ظاهر د شریعت نه لري او هم برخه د باطن د شریعت نه لري د دې دواړو نه چې برخه لري د انسان ته وارث ویلی کېږي او که د دواړو نه برخه نه لرودله امام رباني رحمه الله په ګڼو مکاتبو کې دا تصریح کړې ده وایي دې انسان ته وارث نه ویلی کېږي ده ته به غریم وایي غریم دا معنا یو سړی وفات شه نو د د مال چې کله تقسیمیږي د د مال د تقسیم دپاره د ورثم ولاړ وي او دلته هغه څوک هم ولاړ وي چې په دې مړي باندې قرض وي هغه هم وایي د دې مړي په روپو کې ما ته برخه راکوي وارث هم وایي ما ته د مړي په روپو کې برخه راکوي خو لیکن د غریم او د وارث فرق څومره دی غریم د مړي په مال کې برخه اخلي د خپل قرض په اندازه باندې په ټول مال د مړي کې چې دی قرضدار برخه نه لري دومره برخه اخلي چې څومره د ده حصه وه اما وارث چې دی نو دا په ټول مال د مړي کې برخه لري کاغم کور دی که منقولی مال دی او که غیر منقولی دی او که جایداد دی او که نقدی دی او که پیسې دي خو په دې ټول څه کې چې دی وارث برخه لري په دې اساس و بنیاد باندې نبی علیه السلام چې وی علما دا وارثان د انبیاء کرامو دي نو وارث هغه عالم ته به ویلی کېږي چې هم د ظاهر د شریعت نه برخه لري او هم د باطن د شریعت نه برخه لري که د دې یو اړخ نه برخه لروده او د دې بل اړخ نه لرودله نو ښه سړی به وي ولی د رب العالمین به هم وي دوست رب العالمین به هم وي خو لیکن د وراثت نه د دې ولایت او د بزرګۍ نه مقام د وراثت ډیر فوق دی ډیر اعلی دی نیک انسان به وي ولی د رب العالمین به وي خو اما وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي جوړېدلی وارث د نبی علیه السلام به هغه انسان وي چې د دې دواړو حصونه برخه لري کله مو چې دا خبر ذهن کې کېناسته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کمالات د ده مبارک د امت د علماو ته بطور وراثت را نقل دی او دوی وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي نو راشي دوستانو ډېر دا خبرې مې لږ په غور اورئ تاسو عوام ورونو ته کوم دا نیکانو پاکان ته مستثنا دي دوی هسې هم د دې لارې لارویان دي تاسو ته کوم الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو ټولو دپاره د اصلاح سبب او ذریعه وګرځېږي معزز سامعینو هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په میراث کې علم پرېښی ظاهر د شریعت یې پرېښی باطن د شریعت یې پرېښی نو اوس دا زما او ستا په باره کې چې دا د شریعت کم احکام دي زمونږ فقهای کرام لیکي او محدثین او علما ټول په دې لیکي وایي تکالیف شرعیه دا بنده چې په کومو خبرو مکلف دی دا وایي په 2 قسمه باندې دي یو هغه تکالیف شرعیه دي چې د هغې تعلق د انسان د ظاهري بدن سره دی یو هغه تکالیف دي چې د هغې تعلق د انسان د باطن سره دی کوم تکالیف چې د ظاهر بدن سره تعلق دی خدای تعالی پې زه ته مکلف کړي یو دا وایي 2 قسمه دي بعضې اوامر دي اوامر دا معنا چې خدای تعالی وایي دا کار وکئ نواهی دي نواهی دا معنا چې خدای تعالی وایي دا کار مه کوئ دا هغه دي چې زما او ستا د ظاهر د بدن سره تعلق دی مثال یې څنګه دی خدای تعالی وایي لمونځ وکئ نو د لمونځ تعلق زما او ستا د بدن د ظاهر سره دی وی که خدای تعالی وایي زنا مه کوه تعلق زما او ستا د ظاهر بدن سره دی داسې ډېرې نمونې د دې اوامرو نواهیو دپاره شته
دویمه مرتبه کې هغه تکالیف دي چې زما او ستا د باطن سره تعلق لري وایي دا هم دوه قسمه دي. بعضې هغه دي چې رب العالمین پې امر کړی اوامر دي او بعضې هغه دي چې رب العالمین ترې زه ورته منع کړي یاستو. چې ترې منع کړي یو او تعلق یې زما او ستا د باطن سره دی د هغې دپاره نمونه څه شی ده؟ نمونه دا د رب العالمین وایي حسد مه کوئ. نبی علیہ السلام او تا ته وایي حسد مه کوئ، کینه مه کوئ، کبر و لویی مه کوئ. دا هغه څه دي چې دا خو ټول په باطن کې نه. دا کبر چاته په سترګو نه ښکاري، حسد چاته په سترګو نه ښکاري، انانیت چې زه یم دا چاته په سترګو نه ښکاري، دا نور چې کوم باطني امراض دي دا چاته په سترګو نه ښکاري، دا دننه باطن کې پراته دي. ما او تا ته چې ښکارېږي نو د دغې باطني امراضو آثار دي. د کبر اثر اندامونو کې راښکاره شوي نو د حسد اثر اندامونو کې راښکاره شوي نو داسې نور ګناهونه آثار اندامونو کې راښکاره شوي نو دا هغه شی دی چې زما او ستا د باطن سره تعلق دی او شریعت وایي مې کوه. او ځینې شیان داسې دي چې تعلق باطن سره دی او ما تا ته شریعت وایي چې ویې کا. د هغې دپاره مثال څه شی دی؟ لکه محبت د رب العالمین، محبت د نبی علیہ السلام، محبت د اهل الله، محبت د مؤمنانو. دا هغه څه دي چې دې باندې شریعت زه ورته مکلف کړي و چې ویې کا. نو محبت هم یو باطني صفت دی، تعلق یې زما او ستا د باطن سره دی، په دې مکلف یو چې ویې کا. محبت په سترګو ښکاري نه، ظاهر کې که ما او تا ته څه شی په نظر راځي نو هغه به د محبت آثار وي. باقي محبت باطني صفت دی. نو هر کله چې دا تکالیف شرعیه دوه قسمه دي، ځینې داسې دي چې زه او ته زما او ستا بدن پې مکلف دی، ځینې هغه دي چې زما او ستا باطن پې مکلف دی. بیا زموږ علما کرام لیکي وایي تکالیف خو دواړه اهم دي. دا ستا بدن چې پې مکلف دی دام اهم دی او دا ستا باطن چې پې مکلف دی دام اهم دی. خو لیکن دا کم چې ستا باطن پې مکلف دی وایي دا ډیر اهم دی په هغه تکالیفو باندې چې په کم باندې ستا ظاهر بدن مکلف دی. او نمونه د هغې څه شی ده؟ رب العالمین فرمای قرآنی آیت می وقتی تاسو تولوستا الله تعالی فرمای یوم لا ينفع مال ولا بنون. دا د قیامت داسې یوه سخته ورځ ده په دې کې به انسان ته مال هم ګټه نه رسوي، اولاد به هم ورته ګټه نه رسوي. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر هغه څوک چې رب العالمین ته په سالم زړه راتګ وکړي، سالم زړه، بس دا د سالم زړه والا انسان دا فایدهمند انسان دی او ګټه ده کړې ده. هلکه د سالم زړه مقصد څه شی دی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. علما کرام لیکي زړونه درې قسمه دي، یو قلب سلیم دی، یو قلب د کافر دی او یو قلب مریض دی. مریض زړه د منافق وي، کافر زړه د کافر دی او قلب سلیم دا زړه د مؤمن مسلمان دی. سلیم څه معنا؟ هغه زړه چې هغه پاک وي د هر قسم عیوبونه. دا څومره باطني عیبونه چې دي دا کبر او حسد وغیره د دغې عیبونو نه چې زړه پاک وي په دنیا کې او ته رب العالمین ته دغسې پاک لاړ شي نو بس د قیامت په ورځ باندې ګټه تا کړې ده. ته فکر وکړئ دوستانو، ګوره مونځ دا تعلق د ظاهر بدن سره دی، روژه تعلق د ظاهر بدن سره دی، حج او جهاد تعلق د ظاهر بدن سره دی. دا هر یو عمل د خدای تعالی په درګاه کې ارزښت لري. خو لیکن په دغې آیت کې د قیامت کامیابي رب العالمین د قلب سلیم پورې تړلې ده چې ګټه د دغه انسان ده چې چا د رب العالمین حضور ته په قلب سلیم راتګ وکړه. او حدیث د بخاري دی، کتاب ذبائح کې راخستی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي د خپل امت ته الا ان فی الجسد لمضغه. زما امتیانو خبردار، یقینا د انسان په وجود کې یو ټوکړه د غوښې ده. که دا ټوکړه د غوښې سمه شوه د انسان بدن ټول ورسره سم دی، او که دا ټوکړه د غوښې فاسده وه د انسان بدن ټول ورسره فاسد دی. هغه ټوکړه د غوښې څه شی ده؟ نبی علیه السلام فرمایي الا وهي القلب. خبردار هغه ټوکړه د غوښې د انسان زړه دی. که د انسان زړه صالح و بدن ټول ورسره صالحه دی، او که د انسان زړه فاسد و بدن ټول ورسره فاسد دی. علما لیکي ظاهري فزیکي لحاظ ته چې موږ او تاسې وګورو هم د انسان د وجود سلطنت د انسان زړه کوي. خپه نه وه ژوندی، لاس نه و ژوندی، دواړه خپې او لاسونه دی نه بیا هم ژوندی. خو که د وجود نه زړه لاړه نو ژوند دې ممکن نه دی، مرې.
ظاهر کې ستا د وجود سلطنت ستا دا د زړه کوي او د باطن د لحاظه هم ستا د وجود سلطنت دا ستا د زړه کوي. نبی علیہ السلام فرمای کدا ټوکړه د غوښې سمه شوه ټول بدن ورسره سم دی او کدا ټوکړه د غوښې سمه نه شوه ټول بدن دی ورسره خراب دی او دا ټوکړه د غوښې دا د انسان زړه دی. څه معنا د ستا د وجود د اندامونه دا د دې زړه د تسلط لاندې دي. که زړه نیک و لاس نیکۍ طرف ته روان دی سترګې نیکۍ طرف ته روانې دي غوږونه نیکۍ طرف ته روان دي ژبه نیکۍ طرف ته روانه ده او که خدا ناخواسته زړه فاسد و نو دا خو غلامان دي لاس خپله غلط کار کوي سترګه خپله غلط کار کوي دغه رنګې غوږونه او ژبه خپله غلط کار کوي. ولې دننه بادشاه فاسد دی. د یو ملک بادشاه چې صالحه وي رعیت خپله ورسره صالحه کیږي او که د یو ملک بادشاه فاسد و رعیت ورسره خپل فاسد دی. نو په دې اعتبار باندې علما لیکي چې دا تکالیف خو دواړه اهم دي خو ډیر اهم پکې هغه دي چې تعلق د انسان د باطن سره دی. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ظاهر او باطن دواړه اصلاح کړي. اوس راځم دې خبرې طرف ته چې ډیر اهم دا د باطن اصلاح ده او ډیر اهم د باطن برابرول دي ډیر اهم د باطن نه رذایل لرې کول دي. اوس دا د باطن نه رذایل دا چې لرې کېږي د دې د ازالې طریقه څه شی وه دا په څه طریقه لرې کېږي. نبی علیہ السلام خو معلم هغه مبارک خو لرې کول خو لیکن د لرې کېدو ځان ته خپل مستقل اړخ او اړخ څنګه وه. قرآن کریم کې چې رب العالمین فرمای د نبی علیہ السلام په صفاتو کې او ابراهیم علیہ السلام چې کومه دعا کړې وه چې خدای داسې پیغمبر دوی ته ولېږه چې یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. نو دا ویزکیهم ځان ته رستو مستقل راوړی په ډېرو آیتونو کې یزکیهم مستقل بیل ذکر دی. نو چې بیل ذکر دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د تربیت دا وه چې هم اصلاح د خپلو ملګرو د ظاهر د شریعت مطابق کوله او هم اصلاح د خپلو ملګرو د باطن د شریعت مطابق کوله. د ظاهر د شریعت مطابق چې اصلاح د خپلو ملګرو کوله ولې د منځ او د نیکو اعمالو د عباداتو ثوابونه ورته بیانول د ګناهونو هغه عذابونه ورته بیانول د په خولې باندې د دې مبارکانو اصلاح کوله او باطن د لحاظ هم اصلاح کوله. په دې طریقه باندې رب العالمین د مبارک ته دومره یو کامله توجه ورکړې وه او دومره یو کامل تصرف ورته ورکړی و چې چاته به یې وکتل نو په یو ځل کتلو سره به دغه د باطن حالت بدل و. دا یو نظر سره د انسان ژوند به بدل و د انسان باطن به بدل و. تاسو اورېدلي ډېری روایاتو کې دا راځي خلک به راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړه زنانه به راغلېږي به ایمان راوړه خو د ایمان د راوړلو نه وړاندې وینا به بیا وروستو نبي علیه السلام ته څه شی وه ورته به یې ویل چې یا رسول الله د رب العالمین په ذات قسم چې تر اوسه پورې زمونږ په نظر کې او زمونږ په سترګو کې په مخ د مځکه مبغوضترین انسان ته وې یعنی تر اوسه چې مونږ ډېر غوسه او ډېر مو بدې راتلې نو هغه ته وې خو چې بیا به کله ایمان راوړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه د خپل باطن توجه ورته وکړه یو ناڅاپه به دومره بدلون پکې راغی چې همغه یو مجلس کې به بیا نبي علیه السلام ته ویل چې د رب العالمین په ذات قسم چې اوس په ټوله مځکه کې زموږ په نظر کې محبوب ترین انسان ته یې. دا دومره بدلون د څه شي په وجه راته چې د بیعت نه وړاندې د ایمان د راوړلو نه وړاندې یو طرف ته وایي چې محبوب ترین انسان ته وي او بیا د بیعت نه بعد وایي چې محبوب ترین انسان ته وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کامل تصرف او کامله توجه وه چې چاته به یې وکتل بیا به هغه د ژوند دنیا بدله وه او داسې ډېرې نمونې د هغې دپاره شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپلو ملګرو تربیت او روزنه ورباندې کوله. صرف یو روایت درته وایم په هغې اکتفا کوم. امام مسلم رحمت الله علیه روایت راخسته ابی ابن کعب رضی الله عنه د حدیث راوی دی مبارک فرمای مسجد کې ناستم یو کس راغی د قرآن کریم تلاوت یې وکړه خو داسې تلاوت یې وکړه چې ناشنا تلاوت ما کله نه و اورېدلی وې دی لا بل راغی بل هم تلاوت وکړه هم داسې ناشنا تلاوت وکړه چې ما په دغسې لهجه کله نه و اورېدلی وې خبر مو راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
چې رسول الله دی یو کس یو شان تلاوت وکړو دا بل شان تلاوت وکړه. وای نبی علیہ السلام ورته ویل چې ته تلاوت وکړه. وای دی چې شروع شي تلاوت وکړه نبی علیہ السلام یو تم ویل چې ښه تلاوت دی وکړه. دا بل ته ویل چې ته تلاوت وکړه چې کله د تلاوت وکړه د ته ویل چې ښه تلاوت دی وکړه. وای دی دوانو ته چې ویل ښه تلاوت دی وکړه. ابی ابن کعب رضی الله عنه وای دی دوران کې زما باطن کې وسوسې شروع شو چې خدا نه خواسته نبی علیہ السلام حق فیصله ونه کړله. سره د دې نه چې د دې دوانو کسانو په تلاوت کې خو ډېر فرق دی. یو ته وایي ستا تلاوت هم صحیح دی او بل ته وایي ستا تلاوت هم صحیح دی. وای ما ویل چې نبی علیہ السلام حق فیصله ونه کړه او د نبی علیہ السلام فیصله خو حقه وه. دا چې یو ته ویل چې ښه تلاوت دی وکړو بل ته ویل ښه تلاوت دی وکړو. وجه دا وه چې قرآن کریم دا په لغاتو دنیا ته راغلی. دا زمونږ استاسو یوه پښتو ده په دې کې ګوره څومره ژبې دي. د قندهار خلک یو شان وایي وردګ بل شان وایي مشرقي خلک بل شان وایي د هر چا لهجې بدلې دي. فارسي کې هم یوه فارسي ده اما لهجې بدلې دي. زمونږ استاسو د کابل خلک یو شان فارسي وایي هرات ته چې لاړې هغې بل شی وایي مشرقي ته چې لاړې هغې بل شی وایي او ورپسې که ایران ته لاړې هغې بل شی وایي. نو ژبه هم دغه یوه ژبه ده خو اما لغات پکې بدل دي. نو دا یو کس قرآن کریم د خپل لغت مطابق لوستلی و هغه هم صحیح لوستلی و. دا بل د خپل لغت مطابق لوستلی و هغه هم صحیح لوستلی و. نبی علیہ السلام ځکه دواړو ته وایي چې ښه تلاوت مو وکړه. خو چونکې دی مبارک وایي زما علم نه و وایي ما ځان سره ویل چې نبی علیہ السلام چې دا دواړو ته وایي چې ښه تلاوت مو وکړه حق فیصله یې ونه کړه. وایي دې وسوسو کې مبتلا وم. دا خبرې مې باطن کې تلې راتلې چې یو ناڅاپه رسول الله صلی الله علیه وسلم را پام شه او زه په سینه کې په دې خپل برکتي لاس ووهلم. وایي چې کله یې ووهلم مبارک فرمایي چې وسوسې خو ورکې شوې خو لاړې ففددت عرقا دا وجود مې وایي خولو ونیوه او یو ناڅاپه خولې شوم. وایي وسوسې خو لاړې خو ایمان مې دومره قوي شه کأني انظر الی الله. وایي ما ویل که زه د سر په سترګو باندې رب العالمین ته ګورم. معزز سامعینو فکر وکئ صحابي مبارک وسوسو کې مبتلا دی. د تکذیب خبرې باطن کې ځي راځي. نبی علیہ السلام د قرآن آیت ورته نه دی ویلی چې ګوره وسوسې د ایمان ته تاوان رسوي. حدیث مبارک ورته نه دی ویلی چې وسوسې د ایمان ته تاوان رسوي. یوه خبره یې ورته په ژبه نه ده کړې خو صرف دومره کار یې وکړه چې دا خپل برکتي لاس یې راواخیست او دی ورباندې په سینه کې ووهه. په دې لاس کې او په دغې نظر او په دې کتنه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره کمال وه چې په هغې یو مجلس کې صحابي مبارک وایي وسوسې خو لاړې وایي ما ویل که زه د سر په سترګو باندې رب العالمین ته ګورم. دا اوس څه شی وه؟ دا هغه باطني تصرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم او باطني توجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه چې په دقه طرز و طریقه باندې د خپلو ملګرو روزنه کوله او د خپلو ملګرو تربیت یې کو. نو دی مبارک خو لاړ سلسله وارثانو ته پاتې شوه. وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوس د خپلو ملګرو تربیت کوي د هغې دپاره هم د تربیت طریقه دا ده چې هم به تربیت د ظاهر د شریعت مطابق کوي هم به تربیت د باطن د شریعت مطابق کوي. او د عامو خلکو ته پکار دا دي لکه څنګه چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت باندې کمال ته رسیدلي وه او هغه لویو مراتبو د قرب د رب العالمین ته رسیدلي وه. نن امت ته پکار دادا چې دوی دغه مراتبو د کمال تخپل ځانونه د رب العالمین د اولیاء او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په د وارثانو په صحبت باندې چې د مقامونو ته ځان ورسوي. دا کمال شته ډېر لوی کمال. موږ مشکل کې څه شي کې اخته یو؟ اول خو ملا په ګوتو نه راځي. دغسې ملا چې هغه جامې د دواړو علمونو دا ډېره ګرانه ده او په دې نن سبا دور کې ډېره ګرانه ده چې هم د رب العالمین هغه ته د ظاهر د شریعت برخه ورکړي او هم د خدای تعالی د باطن د شریعت برخه ورکړي. او که بیا دغسې یو عالم خدای تعالی مونږ ته راکړي په لاس باندې بیا خلک بې التفاتي کوي او د هغې نه استفاده نه کوي. نه دا یو چانس وي کلم چې رب العالمین داسې یو عالم په ګوتو درکه چې هم د ظاهر د شریعت ملا و او هم د باطن د شریعت ملا و استفاده ترې وکوي. او طریقه د استفاده څه شی ده؟ په اوله مرتبه کې کښېنئ صحبت ورسره وکوي ناسته ورسره وکوي. دا صحبت د مشایخو کې دومره کمال دی سبحان الله. تاسې وګورئ صحبت څومره اثر لري او څومره برکت لري. دوستانو د صحابه کرامو خو د هر یو خپل خپل منصب د رب العالمین په درګاه کې. خو په دې صحابه کرامو کې یو صحابي مبارک حضرت معاویه رضی الله عنه تیر شوی
یو صحابي مبارک حضرت وحشي رضی الله عنه تیر شوی. عبدالله ابن مبارک چې د امت یو جید عالم دی، هغه نه یو ورځ چا پوښتنه وکړله د امت کې یو تابعي تیر شوی په نوم د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه باندې لوی انسان و او ډېر یو عادلانه بادشاهي کړې ده. د عبدالله ابن مبارک صاحب نه چا پوښتنه وکړه وای دا مقام و مرتبه د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه غوره ده او که مقام و مرتبه د معاویه رضی الله عنه اوچته ده. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه تابعی دی او معاویه رضی الله عنه صحابي دی. وای دې دواړو کې مقام او منصب او مرتبه د چا لوړه ده؟ عبدالله ابن مبارک صاحب جواب ورکوي دې سائل ته، ورته وایي الغبار الذي دخل انف فرس معاویه خیر من عمر ابن عبدالعزیز کذا و کذا مره. سائل عجیبه پوښتنه رانه کوي چې په دې دواړو کې مقام او منصب د چا لوړ دی؟ د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه لوړ دی او که د معاویه رضی الله عنه لوړ دی؟ وایي د معاویه صاحب خپل منصب خو پرېږده، خو هغه ګرد او غبار چې د معاویه رضی الله عنه د اس په پوزو کې د نبي علیه السلام په صحبت کې ننوتلی وه، وایي هغه ګرد او غبار هم د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه څو چنده غوره دی. وجه څه شی وه؟ صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی، د نبی علیه السلام ملګري وه. صحبت څومره کمال لري! د دې وجې نه چې کوم وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، موږ او تاسو په دې مکلف یو چې د وارثانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبت وکړو. قرآني آیت دی، رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای د ایمان والو د رب العالمین نه ویریږئ او د صادقینو خلکو ملګري شئ. د ما نه ویریږئ، د صادقینو ملګري شئ. مفسرین دې ځای کې لیکي د دې دوه جملو خپلو کې څه مناسبت دی چې یو طرف ته خدای تعالی وایي اتقوا الله، د الله تعالی نه ویریږئ، او بیا وایي وکونوا مع الصادقین، د صادقینو ملګري شئ. علماو لیکلي دي دا تقوا آسان کار نه دی. یو خو دا نوم د تقوا دی چې موږ او تاسو په ژبه اورو، یو د تقوا حقیقت دی، بیا د تقوا مراتب دي. تقوا دې ته وایي چې کفر او شرک نه سړی ځان ساتي. تقوا دې ته وایي چې صغیره او کبیره ګناهونو نه یو سړی ځان ساتي. تقوا دې ته وایي چې خلاف اولا کارونو نه انسان ځان ساتي. د دې تقوا دپاره خپل مراتب دي او دا سکه د دغې تقوا چې انسان د باطن د لحاظه کوي، دا ډېر سخت کار دی. نو چې سخت کار دی زما او ستا تر وسه لوړه ده. چې سخت کار دی نو چاره یې څه شی ده؟ رب العالمین راته وایي اتقوا الله، د خدای تعالی نه ویریږئ. ورپسې وایي وکونوا مع الصادقین، د صادقینو ملګري شئ. مناسبت د دې جملې د مخکې سره دا دی بنده په تقوا مې ماموره کړی، خو که ځان کې تقوا پیدا کول غواړي نو طریقه د تقوا دا ده چې د صادقینو سره کښېنه. تقوا د صادقینو په مجلس کې را پیدا کیږي، تقوا د نیکانو په مجلس کې را پیدا کیږي. ته به وایي چې دا خو هر څوک وایي چې موږ صادقین یو. د صادقینو نه مراد څوک دي؟ علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه چې د دې امت یو عمده مفسر تیر شوی دی، هغه مبارک فرمایي چې صادقین څوک دي؟ هي علماء الحقیقة و مشایخ الطریقه. وایي صادقین چې رب العالمین زو ته ماموره کړي یو چې د دوی سره کښېنه، وایي دا د حقیقت علماء کرام دي او دا د طریقت مشایخ دي. د طریقت مشایخ دا صادقین دي، حقیقي علماء کرام دا صادقین دي. رب العالمین زو ته په دې باندې مکلف کړي یو چې صادقینو سره کښېنه او د هغوی سره مجلس وکړه. ولې؟ په صحبت د صادقینو کې دا کمال شته. که په نورو ځایونو کې په کلونو کې یو مقام او منصب ته ته رسېږي د رب العالمین درګاه ته، خو د صادقینو په مجلس او په ناسته کې رب العالمین هغه د کلونو مزل درته په لږه لحظه کې توی کوي. او یو قرآني آیت بل دی، رب العالمین فرمایي نبی علیه السلام ته واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي. نبی علیہ السلام ته رب العالمین وای ته د خپل نفس ته صبر ورکا د هغې کسانو په مجلس کې چې هغې رب په وخت د سبا او په وخت د بیګا کې یادوي او د رب العالمین د رضا طالبان دي. امر چاته دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم. کله چې دا آیت راغی محبوب په منډه د کوره راووته چې دا ما ته خدای تعالی څوک یادوي چې ته ورشه د هغې سره کښېنه او د هغې په مجلس کې خپل نفس ته صبر ورکه. مسجد شریف ته راوت ګوري صحابه کرام ناست دي. نبی علیه السلام ورته صحابو څه مو کول؟ یا رسول الله د رب العالمین ذکر مو کو، د الله تعالی په ذکر کې مصروف وو. بیا ورته نبی علیه السلام وایي نه څه شی مو کول؟ وی د الله تعالی په ذکر کې مصروف وو. بیا ورته وایي څه شی مو کول صحابه کرامو؟
یا رسول الله د خدای تعالی په ذکر کې مصروف وو. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وایي ای صحابو دا 3 ځله مې درنه پوښتنه په دې اساس وکړه تاسو چې اول ځل جواب راکړ تاسو په وینا شکی نه وم، تاسو به رښتیا د رب العالمین په ذکر کې مصروف وای، خو دا 3 ځله مې چې درنه پوښتنه وکړه نو وجه دا وه ما دا معلومات کول غوښتل چې هغه به کوم بهترین عمل تاسو کړی وي یا په کوم بهترین عمل کې مصروف وای چې رب العالمین ما ته وایي چې ته لاړ شه د دوی په مجلس کې خپل نفس ته صبر ورکړه. ما هغه عمل معلومول غوښتل او هغه عمل د رب العالمین ذکر و چې تاسو پکې مبتلا وای. مفسرین کرامو لیکلي د دې آیت مبارک لاندې نبی علیہ السلام دې ته ضرورت نه لرو ده چې د صحابه کرامو په مجلس کې دغه د باطن ترقیات وشي او یا د خپل نفس ته صبر ورکړي. ولې صحابه کرام چې کمال ته رسېدلي وو د مبارک د برکت رسېدلي وه دا دوی ته چې رب العالمین دومره منصب ورکړی و د ده د خاطر یې ورکړی و. خو لیکن الله تعالی چې ده ته وایي چې واصبر نفسک مع الذین وایي دا امر نبی علیہ السلام ته دی خو ارشاد امت ته دی. گویا کې رب العالمین امت ته وایي چې ای د محبوب امتیانو تاسو که خپل نفس ته صبر ورکوئ نو د چا په مجلس کې ورته صبر وکئ. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تو ګوره د نیکانو صحبت او د هغوی سره ناسته د رب العالمین په درګاه کې څومره رول لري. امر دی موتا ته ورباندې د نیکانو د صحبت اثر د رب العالمین په پیغمبرانو کې اولو العزم پیغمبر حضرت موسی علیه السلام تیر دی. بخاری حدیث راخستی یو ورځ مبارک لګیا دی تقریر کوي. په دې تقریر کې عجیب بیان خلکو ته وکړه. چاته پوښتنه وکړه چې ای موسی علیه السلام نن سبا به په دې مخدم ځکه کې د تا نه څوک اعلم انسان وي؟ موسی علیه السلام ورته ویل نه بس ډېر اعلم زه یم او ډېر پوهه زه یم. رب العالمین ته دغه خبره خوښه نه شوه چې ای موسی ته ځان ته عالم ولې وای په کار دا ده چې علم دې ما ته راسپارلی وای. او امام بخاري چې باب لګولی په همدغه عنوان یې لګولی چې چا نه پوښتنه وشي چې اعلم څوک دی وایي ده ته په کار دا ده چې علم رب العالمین ته وسپاري. خو الله تعالی ته خوښه نه شوه دا خبر. ورته وایي موسی علیه السلام خپل وطن پرېږده ولاړ شه سفر کوه هلته یو سړی شته دی چې هغه ډېر اعلم دی مبارک روان دی. طولاني واقعه ده په 14 او 15 سپاره کې ذکر ده. لاړ مزل کوي خضر علیه السلام ته ورسېده. کله چې مبارک خضر علیه السلام ته ورغی نو دی مبارک ورته څه وایي خضر علیه السلام نه غوښتنه د دې کوي وایي زه ستا تابعداري کوم زه ستا اطاعت کوم د څه شي دپاره د دې دپاره چې ته به ماته تعلیم او ښودنه د رشد کوې رشد او هدایت راته راوښیه دې دپاره راغلی یم زه به ستا تابعداري کوم او زه به ستا خبره منم. خضر علیه السلام ورته وایي ټیک ده وګوره یو ټکی مې واوره چې زما د تابعدارۍ دپاره راغلی او ما سره دلته اوسېږې نو زما په کړنو کې به کار نه لرې. زه چې کم شی وایم او کومه کړنه زه کومه نو بس اعتراض به نه کوې چې تر څو پورې ما خپله د هغې ذکر درته نه کړی. موسی علیه السلام ورته وایي ټیک ده. بیا مو واورېدل لاړل سفر یې وکړو ماشوم یې قتل کو کشته یې ماته کړه او دیوال یې جوړ کړه. طولاني واقعه ده د قرآن کریم. اوس په دغې ځای کې چې دا موسی علیه السلام روان دی خضر علیه السلام ته وایي په دې الفاظ ورته لګیا دی چې زه ستا تابعداري کوم تا سره اوسېږم ستا مجلس کې وخت تېروم د دې دپاره چې د رشد هدایت به راته کوې او دغې ښودنه به راته کوې. معزز سامعینو که بغیر د صحبت د نیکانو نه یو انسان کمال ته رسېدی شوی نو دې ته ضرورت نه و چې رب العالمین موسی علیه السلام په دې مکلف کړي چې ته لاړ شه د خضر علیه السلام مېلمستیا وکړه د هغه سره ملګرستیا وکړه او دغه سره ژوند تېر کړه. معلومیږي صحبت کې کمال دی. ډېر آیتونه د قرآن کریم داسې نور هم شته. یوه بېلګه د حدیث مبارک درته وایم. نبی علیہ السلام فرمای مثل الجلیس الصالح. امام بخاری دا حدیث راخستی. نبی علیہ السلام وای د نیک ملګري مثال دا پشان ته د چا دی دا پشان ته د مشکو د عطرو د خرڅونکي انسان دی. یو سړی دکان وي او د مشکو د عطرو دکان لري وای جلیس صالح دغسې حیثیت لري لکه دغه څوک چې د عطاري دی. وای که د عطاري دکان ته لاړې نبي علیه السلام فرمای 3 کاره کېږي یا به عطاري عطر درکړي هم دې ګټه وکړه یا به یې ترې واخلې هم دې ګټه وکړه او که نه هغه خپله درکړل او نه تې تا واخیستله او همداسې دې دکان ته ننوتلې خو چې د دکان نه راوځې نو د عطاري په دکان کې خو به د عطرو خوشبو وي چې ته د دې دکان نه راوځې نو ستا د وجود نه به هم خوشبویي روانوي.
او مثال د بد ملګري نبی علیہ السلام فرمای دا پشان ته د انګر د بټۍ دی د انګر بټۍ ته چې نه نوتلې نو که هیڅ کار دم نه خو همداسې ورغللې چې کېناستلې نو په دوړو به تک تورې و لباس به دې سوری سوری وي چې بېرته ترې نه راوځې نو د بد ملګري او د نیک ملګري مثال دغه شی دی معلومیږي دا چې د نیک ملګري ملګرتیا اثر لري صحبت اثر لري ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته د نیک مجلس ذکر کوي نیکانو سره کینئ دغې په ناسته کې ډېر کمال دی د همدې وجې نه د نیکانو د مجلس کمال ته وګورئ مسند ابي علا یو روایت راخستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي مبارک دی حضرت حنظله رضی الله عنه نومیږي دی مبارک یو ورځ راووت په زوره زوره لګیا دی چغې وی ځان یادوي وی حنظله منافق شوی دی بیا وی حنظله منافق شوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخې ته ورغی ورته حنظله څه چل دی وی زه خو منافق شویم ولی په څه منافق شوی وی ته وګوره د نبی علیہ السلام په مجلس کې چې ناست یو زمونږ د باطن حالت یو شان وي او چې بیا د نبی علیہ السلام د مجلس نه راوځو بیرون کور ته راشو اهل و عیال او اولاد سره یو ځای شو بیا مو د باطن حالت بل شان وي هغه ذوق او مزه او حلاوت د ایمان چې د نبی علیہ السلام مجلس کې حس کوو هغه بیا بیرون نه وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته نو که منافقت دغه شي نو دغه حالت خو زمام دی زم چې د نبی علیہ السلام مجلس کې ناست یم یو شان یم او چې بیا بیرون راشو نو بل شان یم دواړه ملګري شول راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علیہ السلام ورته ما شانک یا حنظله څه شی راوستی څه خبره ده مبارک ورته وی یا رسول الله منافق شوی یم سبحان الله دا خبره په محبوب ډیره سخته تمامېده نبی علیہ السلام صفاتو کې راځي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم په دې حریصو چې کفار د اسلام چوکاټ ته رانه باسي دا چې خپل ملګری دی د هغې په طرف روانېږي نو دا پې ډېره درنده تمامېدله او نه یې خوښېدله ده د همدې وجې نه ګورې په صلح د حدیبیې کې یوه ماده دا وه مشرکانو صلح په دې ټکو وکړه وایي که ستا ملګري مونږ ته راغلل نو زمونږ شرط دا دی چې دا بیرته نه درکو او که زمونږ ملګري تا ته درغلل دا تعهد به را سره کوي چې زمونږ ملګري به بیرته را پرېږدې نبی علیہ السلام ورته بالکل خوښه مې ده ولیکئ عمر رضی الله عنه ناست مبارک هم داسې د قهر او د غصې نه تاویږي را تاویږي چې دا څه عجیبه فیصلې باندې نبی علیہ السلام دستخط کوي دی خو راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وایي ورته صدیقه ته ګورې نبی علیہ السلام سره کم مادي ورسره مني ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل الله تعالی او دغه پیغمبر ښه پوهېږي چې بس هغې ورسره مني زمونږ ورسره خوښه ده چې هغې تسلیموي زمونږ ورسره خوښه ده دا مادي ورسره ومنلې دا خو ظاهر کې ډېرې درندې مادې وي چې تاسو نه څوک راشي موږ به یې نه درکوو که زموږ نه څوک درغی هغه به راکوي وجه د دې څه شی وه چې نبي علیہ السلام منله وروستو حکمت بیان کړی حکمت دا ووایي چې د دوی نه موږ ته راغی نو خاص هم د دوی دی موږ یې څه کوو خو ځکه مې ورسره ومنله چې بېرته یې درکوو درته او دا چې زمونږ نه دوی ته ورغی هغه طلبګار دوباره موږ ځکه نه وو که زمونږ نه وی نو د دوی مجلس ته نه ورته که زمونږ نه وی د دوی کلي ته نه ورته خو دا چې زمونږ نه تللی دی او هغوی سره معیت او ملګرتیا کوي دا زمونږ نه نه دی نو چې به څوک لاړل هغه د محبوب خوښېدل نه او بیا چې مؤمنانو نو په هغوی حارس مینه ورسره وه نبی علیہ السلام ته حنظله رضی الله عنه وایي یا رسول الله منافق شوی یم تاسو د محبوب علم ته وګورئ پوښتنه ترېنه نبی علیہ السلام کوي حنظله ستا د خپل پیغمبر په باره کې څه رایه ده ځان ورته یادوي زما باره کې دې څه رایه ده مبارک ورته فرمایي ستا باره کې مې رایه دا ده چې ته د خدای تعالی پیغمبر یې او برحقه پیغمبر یې په ژبه هم دا وایو او په زړونو کې مو هم دا پرته ده چې د الله تعالی برحق نبي یې نبی علیہ السلام ورته حنظله چې هر کله زما په باب دا عقیده لرئ نو دا منافقت نه دی یعنې منافق نه شارحینو دا حدیثو لیکلي دي نبی علیہ السلام داسې ورته ولې نه وایي چې د خدای تعالی په باره کې مو څه عقیده ده دا پوښتنه ترې نه کوي بلکې دا ورته وایي چې زما په باره کې مو څه عقیده ده او دی ورته وایي چې زمونږ عقیده دا ده په ښکاره هم دا وایو او زړونو کې هم دا ده چې د خدای تعالی برحق نبي دا د ځان باره کې د نفاق دا پوښتنه ترې ولې کوي علما وجه دا ذکر کوي وایي دا ځان ورته ځکه یادوي چې د منافق انسان هر وخت وار دا په ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وي منافق انسان د خدای تعالی سره ډېر کار نه لري
کار د چا سره د خدای تعالی د پیغمبر سره دغه پسې به غږېږي کله به علم کې خبرې کوي کله به سخا کې خبرې کوي کله به ذات کې خبرې کوي کله به نسب کې خبرې کوي کله به د مور او پلار پسې لګیای بس دا سپېره خوله به یې نیولي او حتی لوسه به کوشش ته دې کوي چې د نبي علیه السلام تنقیص په څه طریقه وکم او د یو کمزور انسان د جامعې ته څنګه معرفي کم ځکه نبي علیه السلام ورته وایي چې زما باره کې مساقیده ده او بیا مبارک چې ورته وایي چې ستا باره کې معقیده دا ده چې ته د خدای تعالی نبي په ژبه هم دا وایي زړونو کې هم دا خبره پرته ده نبي علیه السلام ورته وایي دا منافقت نه دی که تاسو سره دا غم دی چې دا موږ په دغه حالت بیرون ولې نه پاتې کیږو چې په کوم حالت ته نبي علیه السلام مجلس کې یو نبي علیه السلام ورته وایي والذي نفسي بیده په هغې ذات مې دې قسم وي چې د کم ذات په ید کې زما سا ده وایي که تاسو په هغه حالت بیرون هم پاتې شئ چې په کوم حالت باندې زما په مجلس کې یاستئ وایي د اسمان ملک به راشي په کوڅو کې به تاسو سره ستړي مشي وکړي د دومره لوی منصب خاوندان به یایي چې ملایک به مو ستړي مشو ته راشي خو لیکن دا بیله خبره ده 3 کرت ورته وایي چې حنظله ساعه و ساعه بس یو ساعت انسان یو شان وي یو ساعت بل شان وي د مجلس بیل تاثیر وي او د مجلس نه چې بیرون لاړې بیا هغه تاثیر نه وي معلومیږي دا دوستانو چې کمال په صحبت د نیکانو کې پروت دی کمال په ناسته د نیکانو کې پروت دی نو ای د درې خلکو د دې ټولو خبرو خلاصه مې دا وه چې ډېر بختور خلک یاستئ رب العالمین دغسې یو عالم درکړی چې هم الله تعالی د ظاهر علومو نه آګاه ګرځولی هم د باطن د علومو نه آګاه ګرځولی دی ستاسو احسان به څه شي د دوی سره نه د خپل ځان سره احسان مو دا دی چې کینئ صحبت ورسره وکئ په لاسې تلمذ وکئ فیض او برکت نه حاصل کئ تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکئ زی که چا دا تجربه کړې وي خو کړې ده او چا نه کړي تاسو لږ کله د خپلو کورونو نه په دې نیت باندې راوځئ چې د رب العالمین یو دوست دی او زه د هغه دوست مجلس ته ورځم د دې دپاره چې خدای تعالی زما باطن صفا کړي او زما په باطن کې انقلاب راشي او دغه مرضونه چې دا په دې باطن کې پراته دي دا مې د باطن نه وځي تاسو لږ د کور نه په دغې نیت باندې راشي او په مجلس کې ورسره کښېنئ که تاسو د باطن حال بدل نه و بیا ذمهوار زه یم دا مبالغې نه دي د خدای تعالی په دوستانو کې او د خدای تعالی د دوستانو په مجلس کې خدای تعالی دا تاثیر اچولی چې څوک ورسره کینی د هغوی دنیا بدلیږي من کې غم دا دی زه اکثره دې ملګرو ته وایم دا د نیکانو نظرونه دا معمولي نظرونه نه دي دې نظر کې ډېر کمال دی خو من کې غم دا دی چې بد نظر منو او ښه نظر نه منو دا ټول عوام ګوره ماشومانو تم غاړو کې تعویذونه چې دا نظره شوی دی موټر پورې هم لاندې جنډې تړلي تورې هلکه دا نظره کېږي آبادي چې کوي نو پاسې چې دی تورې جنډې او برګې او شنې رالګولې دا آبادي چېرته نظره نه شي بس لږ چې ښه ځواني مې نو هغه هم صاحب ځان نه یو شی راتاو کړي چې چېرته نظره نه شم په دې عقیده باندې یو چې په دې خلکو کې داسې خلک شته دی چې د هغوی دا بد نظر کار کوي او دا حقیقت ده چې بد نظر خو کار کوي نبي علیه السلام فرمایي چې سترګې حق دي او نبي علیه السلام دا هم فرمایي علامه قرطبي په سوره یوسف کې دا حدیث مبارک راخستی چې دا سترګې چې دی کله اوښ کټوۍ ته داخلوي انسان قبر ته داخلوي یعنی داسې تیز نظرونه هم شته که یو چې انسان ته وګوري نو هغه مري په ځای باندې هغه داخليږي قبر ته داسې تیز نظرونه هم شته که هغې یو اوښ ته وګوري نو اوښ وژني اوښ به کټوۍ ته داخل چې مانا خلک بې حلال کړي داسې تیز نظرونه شته او دا ثابته ده موږ او تاسو لیدلي دي د بدو نظرونو اثر مو لیدلی دی د انسان په ځوانۍ لګېږي د انسان په مال لګېږي د انسان په اولاد لګېږي په آبادۍ لګېږي په موټر لګېږي نو د ټولو بدو نظرونو ته موږ عقیده لرو خو بیا که دې طرف ته د نیک نظر طرف ته راواړو چې دا څنګه بد نظر اثر لري د انسان په وجود کې دقسې نیکان شته دی چې د هغوی نیک نظر د انسان په وجود کې تاثیر کوي چې درته وګوري الله تعالی د باطن کې خواله راولي چې درته وګوري باطني مرضونه دې لرې کېږي چې درته وګوري د خدای تعالی دوست جوړېږي چې درته وګوري الله تعالی د حقایقو طرف ته متوجه کړي نو که بیا دې اړخ ته وګورو نو بس بیا که څوک یې درته وایي خپله قیاس هم نه منې او که بل یې درته وایي نو دغه خبر هم نه منې او دا چې دا کم بد نظر دی نو هغه که چا درته ویلي که نه دي ویلي هغه منې بد نظر ته عقیده لرو او ښه نظر ته عقیده نه لرو دوستانو چې څنګه بد نظر اثر کوي همدقسې نیک نظر هم اثر لري د خدای تعالی نیکان بندگان چې درته وګوري خدای تعالی به دې نیک کړي او دې کې هېڅ شک نشته ګوره زه خپله ملا یمه دا خبره زه ځکه درته کوم ډېر تقریرونه موږ خلکو ته کوو جمعو کې مو هم تقریرونه کړي دي او جلسو کې هم تقریرونه کوو یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه خلکو ته چغې ووهو 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 خبرې ورته وکړو بس هغه وخت کې موږ ته خوشحاله او چې کله تېنه ووځو لاړ شو تېنه نو بس موږ خبرې بیا هېري داسې فکر نه کړي نهایت یې دومره ټکی پاتې و ډېر ښه ملا راغلی او ښې خبرې وکړلی نهایت یې ټکی دا پاتې وي
خو لیکن داسې ډېر کم خلک پیدا شي چې زموږ په خوله باندې هغې ږیره پرېږدي، زموږ په خوله باندې هغې نیکان شي، ګناهونه پرېږدي. دا خبرو باندې ډېر کم خلک داسې کېږي چې د هغې په ژوند کې بدلون راشي. خو که بیا د خدای تعالی دوستانو ته راشي، یوه جمعه راشي هغې سره کښېني، بیعت ورسره وکړي، بلې جمعې ته ته ګوره په خولې ورته ویلي هم نه چې ږیره پرېږده. که هغه چېرته ږیره لنډه کړي، زړه کې دا سوچ را پیدا چې تو درېږه یاره بس دې نه بعد نور دا ږیره نه لنډومه. او که ږیره برابر وي، په خولې ورته چېرته ویلی نه چې پټکی په سر که پټکي کې سنت ده. 2-3 هفتې چې تېرېږي په باطن کې خپله دا ذوق را پیدا چې ته خو راځه دا پټکی خو هم سنت دی، دا په سر کول پکار دي چې خدای تعالی راته ثواب راکړي. بد کارونه پرېږدي، بد مجلسونه پرېږدي. یو ناڅاپه سړی بدل شي او سره د دې نه چې دې سړي ته به ملا صاحب 10 کاله تقریرونه کړي، په هغې 10 کالو تقریرونو کې په هغې کې دومره بدلون نه راځي. اما د نیکانو په یو مجلس کې په هغې کې دومره بدلون راشي چې دی په دې سوچ شي چې بس دا ژوند نور بدلول پکار دی او دا فضا نوره بدلول پکار دی. دا وجه څه شی ده؟ دا نظر تر نظره فرق دی. دا چاته چې راغلی و هغوی سره کېناستې او د هغې په لاس تلموز او شاګردي کې د هغې په نظر کې خدای تعالی دومره کمال اچولی چې درته وګوري، هغه د ژوند دنیا مو بدله شي. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د ژوند دنیا بدله کړي. رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په شریعت استقامت نصیب کړي او دا کوم عظیم نعمت چې تاسو